وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. سورة يونس يولسم سپارا يوصل وختم نمبر آیات دے. اللہ رب العالمین په دې آیات کې خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي. مخکې آیات کې ذکر شو ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن. د دې کافرونو به بعض خلک ایمان راوړي او بعض یې نه راوړي. په دې آیات کې الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي چې پیغمبر دوی کستا خبره نه مني نو تتر اعلان د براءت وکا. او د آیات مطلب دا دی چې هر سړی مطابق او د هر سړی د عمل مطابق و مغشان جزا ورته ملاویږي. اوس چې یو سړی په پیغمبر ایمان نه راوړي په قرآن ایمان نه راوړي بس بایکاټ وکړي. بایکاټ ته وکړه. بایکاټ ښکلی علاج دی خو بایکاټ دا رستو د دعوت نه. دعوت به وکړي چې پوه شو چې اوس دی ایمان نه راوړي نو پس د هغې نه بیا د داسې خلکو نه بایکاټ کول دی. فرمای رب العالمین وَإِن كَذَّبُوكَ کچیر نسبت د دروغ کوي یا یې کړی دی د کافرو تا ته ای پیغمبره نسوکا فقل لی عملی ورته ووایه لی عملی زما د پاره دی جزا او بدله د عمل زما ولکم او شتر استاسو د پاره عملکم جزا او سزا د عمل ستاسو. یعنی ستاسو د انکار او ستاسو د ایمان نه راوړل په دې پیغمبر باندې او په قرآن باندې مونږ ته هیڅ ضرر نه دی. رب العالمین چې مونږ له کومې بدلې تیارې کړې هغه به مونږ له بې د هغې هم راکوي که تاسو ایمان راوړئ او که رانه وړئ. لی عملی زما د پاره جزا او بدلا د عمل زما دا. زما عمل څه شی دعوت کول قرآن ته، دعوت کول الله طرف ته، دعوت کول توحید طرف ته، رد کول په شرک باندې
او ستاسو دپاره ستاسو د عمل سزا او جزا ده. ستاسو عمل څه شی دی؟ انکار کول د قرآن نه، د پیغمبر د پیغمبرۍ نه انکار، د الله د وحدانیت نه انکار. نو تاسو ته به د خپل عمل سزا ملوي. داسې آیتونه قرآن کې نور ځایونو کې ذکر دي، لکه سورة الکافرون. قل یا ایها الکافرون، ای کافرانو. الله وی دی کافرانو ته اعلان وکړه، لا اعبد ما تعبدون، زه خو هیڅ چیرې بندګي نه کوم د هغه باطلو معبودانو چې تاسو یې کوئ او تاسو زموږ د رب عبادت نه کوئ. لکم دینکم ولی دین رستو راځي آیات کې. ابراهیم علیه السلام او د هغه تابعدارانو د مشرکانو نه هم دغه شان براءت کړی و. کلم کله دو ټوک اعلان ورته سناو کړی و چې انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله، مونږ بیزاره یو ستاسو نه ځکه تاسو مشرکان یئ او د هغه باطلو معبودانو نه چې تاسو یې بندګي کوئ. نو ګورئ عزیزانو، لا اله الا الله ترجمه هم دا ده، لا اله د ټولو معبودانو باطلونه براءت او بیزاري، الا الله صرف د الله بندګي کوله. نو اسلام او ایمان د دې خبرو نه جوړلی. نو پیغمبر وایي چې ستاسو د پاره ستاسو عمل او زمونږ د پاره زما عمل. الله وایي چې ته ورته داسې ووایه، انتم بریئون، تاسو چې بیزاره مما د هغه څه نه اعملو چې زه عمل کومه، وانا بریئون او زه بیزاره موجوده یمه یا خلاص او آزاد یما د سزا مما تعملون، د سزا د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ. ستاسو د عمل سزا ما ته نه ملاویږي او زما د عمل ښکلې بدلې تاسو ته نه ملاویږي چې ایمان هم نه وي راوړی. دې ته براءت وایي. نو آیات کې تسلی ده د پیغمبر ته چې ستا ډیوټي ادا شوه، وما علینا الا البلاغ وما علیک الا البلاغ. ته صرف بیان رسو، څوک یې مني او که څوک یې نه مني، دا د خلکو کار دی. قرآن بیانوه، حدیث بیانوه، که چا ومنو ځان سره یې ښه وکړل، تا ته بد نشي در رسولی، او که چا ونه منو ځان سره یې بد وکړل. رب العالمین فرمائی ومنهم من يستمعون إليك. په دې آیات کې الله رب العالمین هم دغه کسان چې د قرآن نه انکار کوي، د پیغمبر نه انکار کوي، د دوی یو ناکاره صفت بیانوي چې قرآن ته غوږ دي خو د زړه په غوږونو یې نه اوري. قرآن ته چې غوږ دی زړه به متوجه کې چې ستا کې چینجز راشي، تبدیلی در کې راشي، او دا د سعادت او د اطمینان زندگی دی په دنیا او په آخرت په دواړو کې نصیب شي. او چې تش غوږ کې دی او به صرف قرآن اورېدل، ګوره دا مقصد نه دی، د زړه دا پردې به ورته کولاوي. نو الله رب العالمین فرمایي ومنهم من یستمعون الیک، او بعضې د دې کافرانو نه من هغه څوک دی یستمعون چې غوږ نیسي، غوږ دی الیکا تا ته کله چې ته قرآن بیانې، کله چې ته دعوت کې غوږ در تږدي، خو د څه د وجې نه؟ د مسخرو د وجې نه چې تا پسې ملنډې وکړي، او یا ظاهرا اسې د ځان شو کوي چې ما قرآن ته غوږ ایښی، خو د زړه نه دې قرآن ته غوږ نه ایښی. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. رب العالمین پیغمبر ته فرمایي چې د زړه غوږونه یې د قرآن ته نه دي متوجه کړي، نو دا په شان ته د ګونګینو دي، په شان د ګونګینو دي. نو ګوري ګونګی سړی که هر څومره تا ته ښکاره ګوري نو ستا د اورېدو نه څه پیدا اخیستی شي؟ نه، ګونګ سړی چې دی هغه هم کوڼ هم وي، مورزادي کوڼ، هغه پیدا نشي اخیستی. او بیا چې
کونم وي او بیا عقلم وي عقل پکې نه وي دا خو په طریقه اولا باندې هیڅ پیدا نشي حاصلولی نو الله رب العالمین تشبیه ورکوي د دې کافرو د مرزادي کون سره او هغه کون چې هغه بې عقلم وي لیونی وي کون خو اسن څه ناوري ستا د خبرو نه پیدا نشي اخیستی خو چې بې عقلم شي لیونیم شي نو بیا خو په طریقه اولا هیڅ پیدا نشي حاصله دا کافر دغه شانتی دي هسې به قرآن واوري خو د زړه په غوږونو چې ناوري مثال یې د دغه شانتې کڼو دی مرزادي کون الله فرمایي خپل پیغمبر ته ومنهم من یستمعون او بعضې د دې کافرو نه غوږ دي الیک تا ته ای پیغمبره خو د حق د طلب دپاره نه د مسخرو دپاره یا اسې ظاهرا داسې شوکئ چې ما غوږ ایښی دی نو دې خلکو ته هدایت نکي افانت تسمع الصم آیا ته ای پیغمبره تسمع اورول کولی شي الصم هغه مرزادي کون ته ولو كانوا لا يعقلون اگر چې دوی عقل نه لري چې مرزادي کونم وي او عقلم نه لري نو دې ته اورول کېدی شي نو هغه خبره نه اوري او چې بیا عقلم شي نو بیا خو هېڅ پیدا نشي راکولی نو معنا دا ده پیغمبره ته ورته نشي وراورولی او هغه ته فایده نشي اخیستی نو د دې کافرو په کفر باندې نور دومره ټینشن مه کوه ځکه تا دعوت ورسو ته دعوت نورو ځایونو کې اوس کوه ومنهم من ينظر الیک الله تعالی په دې آیات کې مثال ورکوي هم د دغه کافرو د چا سره مثال ورکوي د ړندو سره مخکې آیات کې د کڼو سره ړوند سړی چې د هغه څه شی نه ویني هېڅ څه شی نه ویني ړوند سړی په ظاهر کې په سترګو تا ته په ظاهر کې دا سترګې دا د نظر کار کوي او ړوند سړی چې د هغه څه نه ویني نو چې نه ویني خو زړی ژوندی وي خبره اوري پوهېږي پې خو چې زړی مړ وي او عقل پکې نه وي نو هغه به بیا څه ویني څه به د حق خبرې ویني نو د دې خلکو مطلب هم دغه شان دی چې په شان ته د ړندو دي په شان ته د کڼو دي ومنهم او بعضې د دوی نه من داسې خلک دي ینظر الیکه چې ګوري تا ته هسې دا پټو پټو سترګو باندې ته ګوري د دې دپاره چې تا ویروي سترګې در باندې راوباسي او یا هسې ګوري تا ته خو د زړه سترګې متوجه نه وي افانت تهدي العمیا نو د دوی دا کتل تا ته ای پیغمبره دوی هیڅ فایده نشي حاصلولی افانت آیت ای پیغمبره تهدي العمیا لاره ښودلی شي مرزادي ړوند ته ولو كانوا لا يبصرون اگر چې دوی په هیڅ بصیرت او په عقل باندې نه وي هیڅ نه پوهېږي یا لا یبصرون هلته مراد بصیرت مراد دی چې د سترګو ړوندوالی م وي او زړه یې مړوند وي داسې خلکو ته هغه ستا خبرې هغه هیڅ فایده نه وررسوي که دا ضدین دي عنادین دي او هوبهو داسې یو آیات په سوره بقره کې هم تیر شوی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دا د عناد د وجه نه اسلام نه راوړي نو اے پیغمبره که ته ورته دعوت کوي او که نه کوي دواړه برابر دي خوانده و ناخوانده برابر شوه ده پارسی کې وایي ویل او نه ویل دواړه برابر دي ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون الله رب العالمین به د دوی نه دا سترګې واخلي دا غوږونه به ترې واخلي سوال بیدا راځي چې دا خو به ظلم نه وي چې د دوی نه دا سترګې او دا غوږونه الله یې ترې واخلي او دا طاقت ترې الله واخلي جواب دا دی چې نه دوی په خپلو ځانونو باندې ظلمونه کړي دي عدل یې نه دی کړی ظلم یې کړی دی نو چې ظلم یې کړی دی بدله د ظلم هغه چې کوم د سزا ورکول دي ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلکو باندې شیئا هیڅ شی د ذرې برابر هم رب العالمین په چا باندې ظلم نه کوي
دا په خلکو کې خپل نقصانات دی چې د هغوی په وجه په دوی باندې عذابونه راځي. ولكن الناس لیکن دا خلک چې دي انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلمونه کوي. ظلمونه څنګه کوي؟ ګناهونه کوي. دارنګې ظلم دا دی چې دا خپل عقل چې الله ورکړی دی، دا غوږونه چې الله ورکړي، دا سترګې، دا ټول په خپلو خواهشاتو کې استعمالوي، د الله د دین دپاره ټیم نه ورکوي، نو لاړ شي کافران شي. بیا ظلم الله تعالی په هیڅ چا نه کوي. حدیث کې هم داسې راغلی، صحیح حدیث د مسلم شریف کې چې الله فرمایي، حدیث قدسی دی ته وایي چې یا عبادی ای زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی، ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی، زه په هیڅ چا ظلم نه کوم. وجعلته بینکم محرما، ستاسو منځ کې مې حرام کړی، فلا تظالموا ظلمونه مه کوئ. ظلم په هیڅ چا مه کوئ. ظلم څه شی دی؟ د چا مال اخستل، د چا عزت لوټ کول، د چا سمعت خرابول، چا پسې خبرې کول، د چا وینه تویول، ظلم دا د شرکونه کول، کفر خورول، دا ټول ظلمونه دي. نو ظلم مه کوئ، که ظلم مو کو بیا در باندې عذاب راځي. رب العالمین فرمایي وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. په دې آیات کې الله رب العالمین د آخرت یره ورکوي. مقصد دا دی چې د قیامت دومره هیبت دی چې د هغې د وجې نه به دا څوک چې انکار د دې قیامت نه کوي، دا د دنیا عمر به ورته د 1 ساعت عمر هم ښکاره نشي. دومره لږه وایي چې موږ خو هېڅ هم نه یې تېر کړي په دې دنیا کې. نو اوس د دې وخت نه فائدې اخیستل پکار دی عزیزانو. دا وخت به نه راځي. د انسان ژوند سلفو به ویله یوه ورځ دی. څنګه یوه ورځ دی؟ ګورئ پرون ورځ خو تېره شوه، څه دې پکې کړي نه دې کړي، هغه خو تېره شوه. د سبا د ورځې پته نه لګي چې ته به ژوندی سبا پورې که نه به هم دا یوه ورځ ده. داسې ووایه چې بس زما یوه ورځ عمر دی، نو بیا به درته نیک اعمال اسان شي. او کوشش وکړه چې نیک اعمال وکړي، او بیا د شپې چې وده کېدې سوچ وکړه چې ما په دې نن ورځ کې ما څه عمل وکړو، امت ته مې څه پیش کړل، الله رب العالمین دپاره مې څه وکړل، خپل ځان د آبادولو دپاره په ذکر د الله، په قرآن د الله، په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما څه کړي. دا محاسبه شروع کړه. که نه بیا به د 80 کاله عمر ته وایي چې دا خو ما باندې په شان د 1 ګنټې تېر شوی، ما له خو عمر نه دی راکړی شوی. نو مخکې د دې نه چې ارمان کوو، نو بیا به د ارمان نه دا ښه ده چې اوس نه د دې وخت قدر وکړو. الله رب العالمین فرمایي وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ په هغه ورځ باندې چې الله راجمع کړي دا انسانان او پیریان پس د مرګ نه راجمع کړي الله تعالی. نو دوی به څه کوي؟ ګمان به کوي کأن لم یلبثوا، گویا کې نو حصار شوي دوی، وخت نه دی تیر کړی دوی په دې دنیا او په قبر کې، الا ساعتا مگر په اندازه د 1 ګنټې د 1 ساعت چې مونږ خو اډو عمر نه تیر کړی چې کله ویني 50,000 کاله ورځ چې نه ختمېدونکې ورځ ده، عذابونه ویني چې نه ختمېږي، مرګ ور باندې نه راځي، بیا به وایي چې مونږ ته خو اډو عمر نه راکړی شوی. الا ساعتا من النهار، مگر 1 ساعت په اندازه د 1 ساعت د ورځې نه، یتعارفون بینهم پیژني به یو بل دوی به یو بل پیژني. دا مجرمان یتعارفون پیژني به دوی یو بل بینهم په خپل منځ کې، یا پیژنګلوي به کوي چې ته فلانی نه یا فلانی نه، خو دا پیژنګلو د دوی چې دا دې دپاره نه چې یو بل ته فایدې ورکړي، دا پیژنګلو د دوی چې دا یو بل ته به ملامتیا ورکړي چې تباه شي چې زه په غلطه ومه تا به راته صحیح لاره ښودلی، په قیامت کې به بیا دا ارمان کوي، خو بیا به ترې نه وخت تېروي. دا تعارف په یو حالت د حالاتو د قیامت کې به وي، بیا به یو وخت داسې راشي چې د دوی په منځ کې به دا علاقه ختمه شي، تعلق به بالکل ختم شي، یو بل به ویني هم نه. په دغه وخت کې وتقطعت بینهم الاسباب، هغه تعلقات، خپلولي، رشتہ داری، هر څه به کټ کټ شي.
داسې آیتونه قرآن کې نورم شته لکه رب العالمین فرمایي کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا چې کله قیامت ویني نو بیا به وایي چې دنیا کې څه عمر دا خو یوه ګنټه عمر تیر شوی یا قبر کې يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم شنه سترګې به وي الله بیا راپورته کړي او تور مخونه چې تور مخ وي او شنه سترګې وي دا ډېر بد ښکاري چې سپین مخ وي او شنه سترګې وي دا ښایست دی خو چې تک تور مخ وي لکه میلو او شنه سترګې وي د دې جهنمینو شکلونه به داسې وي الله فرمایي یو بل سره به پټ پټ لګیای چې لکه مو خو لس ورځې نه دي تیر کړي لس ساعته نه دي تیر کړي یتخافتون الا بثتم الا 10 بعض وخت کې به داسې وي چې مو خو لس ګنټې نه دي تیر کړي بعض وخت کې به داسې وي چې مو خو یوه ګنټه هم نه تیره کړې غیر ساعت خو بیا به د دوی په منځ کې دا تعلق هم به ختم شي الله قرآن کې فرمایي فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم دا خپل ولی د نسب او تعلقات دا ټول به ختم شي ولا يسأل حمیم حمیما حمیم ویل کېږي ګرم دوست په دنیا کې چې ستا په هر مشکل کې په کار راتو دا دوست به در بیا تپوس نه کوي چې په څه حال یې ته داسې ورځ ده نو دا حالت به بیا راشي نو رب فرمایي ويوم يحشرهم په هغه ورځ باندې چې الله را جمع کړي دا کافران او دا انسانان پیریان او دا ټوله پس د مرګ نه نو وایي به دوی په خپل منځونو کې کأن لم یلبثوا یا ګمان به کوي کأن لم یلبثوا گویا کې چې دوی وخت نه دی تیر کړی نه دی ایثار شوي په دې دنیا کې او په قبر کې الا ساعتا مگر یو ساعت ځکه وایي چې د آخرت زندگی به ډېره اوږده ده من النهار دورزنا مون خو دورزی و حصہ تیرا کړی ده په دې دنیا کې یتعارفون پیژنې به دوی یو بل بینهم په خپل منځ کې فلانې یا تعارف به کوي یو بل ته خدا تعارف به دوی ته بیا فایده نه ورکوي هیڅ فایده به نه ورکوي ساعتن مراد چې د قیامت د هیبتونو او د سختو د وجه نه به وایي چې مون خو دنیا کې بیخي وخت نه تیر کړی مخکې تیر شو داسې یو حدیثه چې دا جهنمی به راوستی شي په دنیا کې چې څومره د خوشحالۍ زندگی تیره کړې ده یو ځل بیا رب العالمین په دې قبر یو د عذاب د جهنم کې ورډوب کړي بیا به ورته ووایي چې تا چېرته ښه ورځ تیره کړې وه هغه به وایي نه هر څه به تیر شي داسې سخت عذابونه دي عزیزانو قد خسر الذين الله رب العالمین فرمائی یقینا تاوانیان دی هغه کسان پورا تاوانیان تاوان کړي دی هغه کسانو پورا تاوان کذبوا بلقاء الله چې نسبت د دروغ یې کو دروغجنې ګڼو بلقاء الله ملاقات د الله تعالی پیش کېدل الله تعالی ته دنیا کې داسې ګناهونه کول چې د اړو خیال کې دا نه راتله چې زه به یو ځل د الله سره میلاویږم کذبوا بلقاء الله بالکل الله طرف ته ذهن نتو وما كانوا نودي مهتدين سملار مندون کې سملار مندون کې نه په دنیا کې په سملار روانو او دویم عقیدی ګندوي عزیزانو دا قرآن چې دی عام دی دا صرف د کافرو باره کې نه دی موږ مسلمانان لم پکار دی چې کوم یو عمل کو الله ځان ته رايادو چې دا کار زه حلال کوم که حرام دوکه کوم که نه کوم دروغ ویم که نه ویم مونځ کوم نه کوم ټول د الله د وجه نه کول پکار دي که ګناه پرېږدي هم د رب العالمین د وجه نه او که یو نیک عمل کې هم د الله د وجه نه هیڅ د انسانانو خیال مساته د چاته ځان مخایا ریا مکوه دکلاوټ مکوه نو دا د کافرو صفت دی چې په آخرت یقین نه او نن سبا اکثر مسلمانان هم داسې دي داسې اعمال کوي آخرت ته بالکل هیر دی نو دا صفت دا د ځان نه لرې کول پکار دي رب العالمین فرمایي وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ په دې آیات کې الله رب العالمین تسلی ورکوي خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي مقصد دا دی چې یا به
مونږ په دې خلکو باندې په دنیا کې عذاب راولو نو ته به په خپلو سترګو وینې ای پیغمبره او یا به ته وفات شي ستا د وفات نه وروسته به پې عذابونه راشي یعنې په قیامت کې به درته موږ وښایو یعنې دا داسې نه پاتې کېږي دا پور دی قرض دی د الله تعالی په دوی باندې چې څوک کفر کوي څوک شرک کوي څوک ګناهونه کوي څوک حرام خوري دا الله په دنیا کې ورله سزا ورکوي او آخرت کې نو الله فرمایي واما نرینک او که وښایو خامخا مونږ تا ته ای پیغمبره بعض الذي بعض عذاب هغه نعده چې وعده یې کوو مونږه د دوی سره مون خدا وعده کړي چې څوک دروغ وایي د هغه دپاره سزا ده څوک حرام خوري د هغه دپاره سزا ده څوک کفر کوي شرک کوي د هغه دپاره دا سزاګانې دي که مونږ یې درته وښایو جزا دا ده چې ستا به بیا تسلي وشي یعنی ستا په ژوند کې تا ته وښایو او نتوفینک او یا که وفات کړو مونږ تا لره ای پیغمبره مخکې د دوی د عذاب نه چې عذاب ته ویني نه په دوی باندې چې کله را روان وي نو بیا څه شی دی نو چې تا وفات کو بیا به درته په آخرت کې وښیو یعنی پرېږدو یې نه یا ستا په ژوند کې به په دوی عذاب راځي او یا به په آخرت کې به درته ښیم چې دا د عذاب نو رب فرمای فإلینا مرجعهم خاص مونږ ته راګرځېدل د دوی دی ثم الله شهید علیهم بیا رب العالمین گواه دی علی ما یفعلون په هغه څه باندې چې دوی کوي نو د دوی عذاب په آخرت کې تا ته در وبخایو بیا یعنی الله پې گواه دی الله به بیا تاسو ته اے پیغمبره تا ته به دا درښیي چې دا خلک د دې عذاب مستحقین و عزیزانو پټېدی نه شو چې الله در باندې ګواهي کوي او خپل اندامونه هم در باندې ګواهي کوي قرآن کې بل ځای کې راځي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم دا انسان به وایي چې ما ډو ګناه نه ده کړې ای ربه ما ته عذاب اسې میلاوي الله وایي زه به مهر ولګومه په خوله باندې په لاسونو باندې دا خوله به حل شروع کی الیوم نختم علی افواههم په خوله به مهر ولګو دا لاسونه به گواهی شروع کی دا خپې به گواهی شروع کی دا څرمن به گواهی شروع کی وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا او الله به در باندې گواهی کوي نو اوس نه عزیزانو تیارې پکار دی هیڅ یو داسې عمل نه دی کول پکار چې هغه د الله خلاف وي هغه د الله د دین خلاف وي که هغه تجارتونه وي که هغه معاملات وي که هغه ګاونډ وي که هغه وروري وي که هغه د نکاح مسله وي که هغه د خوشحالۍ مسلې وي د غمونو مسلې وي د مړو دارنګې هغه که نورې خوشحالۍ نه وي نور غمونه وي په دې ټولو کې د الله خیال ساتل پکار دی د الله د دین رب العالمین فرمائی اللہ شہید اللہ تعالی گواہ دے علی ما یفعلون پا هغه کارونو باندې چې دوی کوي په ورځ د قیامت باندې به دوی باندې رب العالمین گواهی کوي او د دوی اندامونه به پې گواهی کوي ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون پدې آیات کې الله رب العالمین ير ورکوي دغه خلکو ته تفسیر د آیات دا دی چې د هر یو امت د پاره رسول نو کله چې په ورځ د قیامت هغه رسول حاضر شي او شهادت او گواهی ورکړي نو دوی ته به عذابونه ملويږي دا هر پیغمبرم په خپل امت باندې گواه وي الله هم گواهی کوي او دا پیغمبر هم بیا گواهی کوي دا اندامونه دیم گواهی کوي نو بیا به عذاب ملوشي یا دویم تفسیر د آیات دا دی چې د هر امت د پاره خپل رسول مقرر شوی د الله د طرف الله تعالی لګلې نو چې کله دا رسول دوی تراشي په دنیا کې او دوی ته انکار وکړي نو په دوی به بیا عذاب راځي الله اسې عذاب پچا نه رالېږي الله حجت قائم کی په انسان باندې چې وی نه مني نو بیا په عذابونه راځي نو رب فرمایي ولکل امه الرسول د پارا د هر یو امت رسول دی
گواهی کوونکی به وي په دوی باندې په ورځ د قیامت. یا دویمه ترجمه د هر امت دپاره رسول دی چې رالیږلی شوی دی په دې دنیا کې د دوی د هدایت دپاره. فاذا جاء رسولهم پس هر کله چې رابغې رسولهم رسول د دوی ته قضی بینهم نو حکم به وکړی شو د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون په دوی باندې به ظلم نشو کېدی. څه مطلب چې رسول به راغی او دوی به ونه منو چې و به نه منو نو قضی بینهم حکم به وکړی شو فیصله به وکړی شو د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره. هغه فیصله دا وه چې مؤمنان به رب العالمین بچ کړل د عذابونو نه لکه د نوح علیه السلام په کشتۍ کې او داسې نور مؤمنان او دا کافر به الله هلاک کړل ولې دوی به د پیغمبر نه انکار وکړو دعوت یې نه منو. وهم لا یظلمون او حال دا دی چې دوی به مظلومان نو په دوی ظلم نه دی شوی چې عذاب ورته میلاو شوی دی. دا ظلم نه دی چې دوی ته عذاب میلاو شو دا د دوی د ګناهونو سزا وه. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. په دې آیات کې الله رب العالمین یو بل ناکاره صفت د کافر و منکرانو بیانوي چې دوی به په پیغمبر باندې دا سوال کوو چې کله دی دا قیامت. دا تپوس به دې وجې نه کوو چې تیاری وکړو دا تپوس چې به کوو د استهزاء د وجې نه د ملنډو د وجې نه د دې وجې نه چې عذابونه نشته کم دی راوله که نه پیغمبر ته به داسې ویله. نو الله فرمایي ویقولون دوی وایي دوی چې دا وایي د څه د وجې نه وایي د مسخرو د وجې نه د دې وجې نه چې دوی بالکل عقیده نه لري چې د پیغمبر دا خبرې د رښتیا شي. متى هذا الوعد کله به دا وعده چې ته یې مونږ سره کې چې عذابونه دي او د الله رب العالمین د طرفه دا به راځي. ان کنتم صادقین کچیرې تاسو رښتینی اے پیغمبر او ستا د ملګري صحابه کرام کچیرې تاسو رښتینی نو راولئ دا عذاب که نه په مونږ باندې. داسې یو د تمسخر او د تکبر په صورت کې به پیغمبر نه دا مطالبه کوله. الله رب العالمین جواب ورکوي قل ورته ووایه اے پیغمبره په دې آیات کې الله رب العالمین دا جواب ورکوي چې ما ته هغه نیټه نه ده معلومه نیټه د دغه عذاب هغه نه ده معلومه خو رب العالمین د دې دپاره نیټه مقرر کړې ده چې زه اختیار نه لرم د ځانه نه د نفع نه د ضرر. اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې زه نه د نفع مالک یم نه د ضرر نه زه چاته فایده رسولی شم نه زه چاته نقصان ځان ته نشم رسولی. نو علم د عذاب دا خو غیب دی دا خو بالکل ما ته پته نشته دی خو البته دومره خبره ده چې د عذاب به راځي او د دې خپل ټیم دی او الله ته معلوم دی. نو معلومیږي دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختیارمن او واکدار نو اختیارمن د کائناتو واکدار د کائناتو مرزونه راوستل لری کول ژوند ورکول مرګ راوستل ځواني ورکول بوډاوالی راوستل خوشحالیانې راوستل غمونه لری کول دا ټول دا د چا کار دی د رب العالمین. نبی علیہ السلام یو بشر یو انسان صرف پیغمبر د الله پیغام راوړی دی دی وجې نه چې پیغمبر ته الله دومره اختیار نه دی ورکړی. نو عام انسانان هغه که دا دعوی کوي ټول دروغ وایي انسان خو د هیڅ شی نه شي کولی د بل چا. ګورې دې آیت کې سوچ وکئ قل اے پیغمبر دې خلکو ته اعلان وکړه صفا ورته ووایه لا املکو زه نه لرم اختیار لنفسي د ځان دپاره ضرا د ضرر لرې کولو د ضرر دفع کولو که ضرر را باندې راشي لرې کولی نشم که را روان وي د مخکې نه دیکه کولی نشم ولا نفعا او نه د فایدې رسولو ځان ته دا دواړه اختیارات مال الله نه دي راکړي الا ما شاء الله مگر که وغواړي الله تعالی نو مغه به ما ته را رسیږي. که الله رب العالمین را ته ظاهرا یو امتحان را رسول غختلی وي نو ما ته به امتحان را رسیږي او که الله را ته فایده را رسول لیکلی وي نو ما ته به هغه را رسیږي. نور زما په اختیار کې نفع رسول
فائدہ رسول ځان ته، نقصان لري کول د ځان نه دا زما په اختیار کې نشته دی. نو علم د قیامت او علم د عذاب خو ډېره لرې خبره ده. آیات کې دا خبره شوه چې الله باندې ځان حواله کول، ضررونه، مصیبتونه، امتحانات، بیماریانې، پریشانیانې دا د بره نه راځي د الله د طرفه او لرې کېږي هم د الله د طرفه. د دې وجې نه د چا نه یرې ساتل چې بس دا فلانې به راباندې څه وکړو، دا به کاروبار به مې خراب شي، داسې به وشي، داسې به وشي، دا ټولې عقیدې غلطې. نبی علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ویلا وی واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك، کدا ټول انسانان راجم شي او تاسو یو د ضرر اراده ولري او الله نه وی لیکل نو ضرر نشي در رسولای، او کدا ټول انسانان راجم شي او تاسو فائدہ در رسول غواړي او الله نه وی لیکل دا فائدہ رسول نو الله که فائدہ در ورسي. نو بیا ولی مونږ په الله توکل نه کوو، ولی د رب نه امید نه ساتو، ولی خپل تعلق په الله باندې ولی نه جوړو، ولی خپل مشکلات الله ته نه پیش کوو. رب دې رب هغه منون کې ذات دی، هغه قبلون کې ذات دی، هغه رحیم ذات دی. خو چې د انسان خو یو ځل رب العالمین ته ورشي الله ته خو د لاسونه دواړه جوړه کی او د الله نه خو غواړي. زمونږ یقینونه نشته په رب باندې، مونږ چې دعا هم کوو په ذهن کې دا سوچي چې پلانې به سره کی. دا عقیدې ټولې خرابې دي عزیزانو، دا ټولې غلطې عقیدې دي. د رب نه امید ساته. لکل امت اجل، د پاره د هر یو امت او د هرې ډلې چې هغه نه منونکي وي هغه خلک اجل نیټه مقرره ده د هلاکت او د عذاب. ما ته علم نشته چې کله به دا عذاب راځي، خو دونه پته راته شته چې عذاب ټیم مقرر دی، الله رب العالمین به ورباندې رالیږي عذابونه. یادو ساتي اذا جاء اجلهم، کله چې راشي هغه نیټه د دوی، نیټه د عذاب د دوی راشي یا مرګ ورته راځي، فلا یستأخرون ساعتا، نه به رستو کېږي دوی د دغه نیټې نه ساعتا یو ساعت، یو سکند، یو ثانیه چې کم ټیم د رب العالمین د عذاب لیکلی دغه ټیم څوک نشي لرې کولی. ولا یستقدمون، او نه به مخکې کېږي د دغه عذاب نه او د دغه نیټې نه چې کوم وخت ته درته لیکلی الله تعالی همغه ټیم هغه به تا ته میلاویږي، که عذاب وي که نعمت وي که رحمت وي. نو معلومه دا شوه چې هر څه رب العالمین لیکلی دي. نو بیا یره ولې د مخلوق نه سړی وکي، ولې په دې مټونو کې تعویذونه واچي چې دا زما د کاروبار تعویذ دی، په غاړه کې واچي دا زما د بچو د ضرر لري کولو تعویذونه دي. نه عزیزانو، مرګ په خپل نیټه دی، مرزونه په خپل نیټه باندې دي، خوشحالیانې په خپل نیټه دي الله لیکلي. نو په الله اعتماد وکړه، په الله ته ځان وسپاره، په جائزو طریقو د مصیبتونو د لرې کولو هلې ځلې او کوشش وکړه. رب العالمین دی بل آیات کې فرمایي قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا، ایک د الله رب العالمین عذابونه در باندې راشي د شپې یا د ورځې، نو تاسو به دومره طاقت لرئ چې فورا دا عذاب د ځان نه لرې کوئ. څه تیارې لرئ تاسو؟ جواب دا دی چې تاسو هیڅ تیارې نه لرئ د رب العالمین عذابونو ته د ټینګې نه. نو چې په دنیا کې د الله د عذاب مقابله نشئ کولی، نو آخرت کې به بیا څه کوئ؟ نو بیا ولې تاسو داسې بددعایانې ځان ته کوئ؟ ولې د دې پیغمبر نه دا مطالبې کوئ چې په موږ باندې عذاب راوله؟ ویقولون متى هذا الوعد. ابو جهل دلم داسې دعا کړې وه اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء. الله که دا قرآن حق او پیغمبر حق بیا خو په موږ د کاڼو باران وکړه. داسې تلوار د عذابونو به کوو. نو الله وایي که در باندې راشي د شپې یا د ورځې به یې لرې کولی شئ د عذاب؟ نه شئ لرې کولی. نو ولې داسې کوئ؟ خبره ومنئ. رب العالمین فرمایي قل ورته ووایه ای پیغمبر ارأیتم، ایا وینئ تاسو؟ ارأیتم یا خبر راکئ تاسو؟ ارأیتم ایا فکر کړی تاسو، سوچ کړی تاسو؟ ټولې معناګانې صحیح دي. ان اتاکم کچیرې راشي تاسو ته عذابه عذاب د الله تعالی بیاتا د شپې. بیات اصل کې د شپې هغه حصه چې انسانان پکې وده وي غفلت په حالت کې، او نهارا یا د ورځې در باندې عذاب راشي
ماذا يستعجل منه المجرمون نو څه تدبیر دی ماذا نو څه تدبیر دی او څه چل دی یستعجلو چې ضربه وکړي هغې منه هغې لره المجرمون مجرمان ګناهګاران د دفع کولو دپاره څه تدبیر دا ګناهګاران لري که عذاب راشي چې دوی لري کړي څه تدبیر لري چې زر د عذاب د ځان نه لري کړي یا دویمه ترجمه ماذا یستعجلو نو سبوي هغه عذاب یستعجل منه چې په جلتۍ سره غوښتلو د هغې نه المجرمون د کافرانو ماذا کی تعظیم ته اشاره ده څه ناشنا عذاب به وي غټ عذاب به وي دا مجرمان خو ورته په سپک نظر ګوري خو چې بیا راشي بیا به ورته پته ولګي د دې وجې نه ځان ته خیرې کول ځان ته بددعایي کول خپلو بچو ته خیرې کول دا ګوره د مسلمان صفت نه دی عزیزانو مسلمان به د الله د عذاب نه یریږي په هر وخت کې به دا یره لري چې هسې نه په ما باندې دا عذاب راشي نو رب العالمین به فرمایي اثم اذا ما وقع آمنتم به دی آیات هم تعلق د دې مخکې آیات سره دی مطلب یې دا دی که دوی د عذاب د لرې کولو دپاره دا تدبیر وکړي چې دوی به زر ایمان راوړي چې دا وایي چې عذاب که راتو فورا به ویم لا اله الا الله او بس جنت ته ولاړ شم الله وایي چې نه ملائک به د دوی له جواب ورکړي چې اوس ایمان راوړئ د انسان توبه قبلیږي خو د مرګ په ټیم کې نه چې عذاب ویني ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر الله د بنده توبه قبلوي خو چې د زنکدن علامې پې نه وي راغلي دارنګې عذاب یې په سترګو نه وي لیدلی لکه په فرعون باندې چې نو کله چې په دوی عذاب راشي او د دوی خیال دا وي چې موږ به بیا کلمه ووایو نو رب العالمین فرمایي چې ملائک به ورته ووایي چې نه اوس تاسو چېرته دا توبه قبلیږي مخکې چېرته وایي تاسو اثم اذا ما وقع اثم ایا بیا اذا ما وقع کله چې واقع شي معنا راشي دا عذاب آمنتم به نو ایمان راوړئ تاسو په الله تعالی باندې دا مو ګمان دی چې موږ به ایمان راوړو نو به ویلی شي د الله د طرف او د ملایکو طرفه دی انسان ته الآن اوس یعنی اوس ایمان راوړئ چې عذاب نازل شو نو اوس ته ایمان راوړئ اوس درته هیڅ پیدا نه درکوي وقد کنتم یقینا وی تاسو به د عذاب لرا تستعجلون په تلوار مو غوښتلو به دا عذاب مو غوښتلو تستعجلون په تلوار سره اوس چې عذاب مو غوښتلو اوس ورته ټینګ شئ نور آیاتونو کې راځي چې کله دوی عذاب ویني بیا به چغې وایي ربنا ابصرنا وسمعنا ای الله په خپلو سترګو مو لیدل د عذابونه وامورېدل په دې غوږونو باندې په قیامت کې به وایي فرجعنا ای الله مونږ واپس کړې دنیا ته چې نعمل صالحا یو دوه رکعاته مونځ وکړو د سحر مونځ به همیشه به مې پرېښودو چې اوس دا مونځونه وکړم الله به ورته وایي چې نه اوس نشي واپس کېدلی سورة المؤمنین کې راځي کلا انها کلمة چرم تاسو اوس دنیا ته واپس کېدی نه شئ ولې دا خبرې تاسو ته دروغ ښکاره کېدلې نو چې مخکې د دې نه دا ورځې راځي نو عزیزانو ارمان به بیا کوو وخت به تیري اوس نه د دې وخت قدر پکار دی د دې وخت نه فایده اخیستل پکار دی ټوله ځواني په دې ګیمونو په موبایل او په دې شیزونو له ورکړې ده د الله کتاب له ټیم ورکوي عزیزانو خاص کر دا نوجوانانه ستاسو ذهنونه صحیح دي صفا دي ذهنونه ګوره دومره وخت تیر شي او درد په زړه کې پیدا کړي چې الله دا میسج را لېږلی د قرآن یو نوم دی میسج رساله الله ورته خپله ویلي فما بلغت رسالته دا میسج د الله د طرفه راغلی او دا موږ نه پړاوو او عام په واتساپ او په مسنجر او په دې شیزونو چې په داسې ژبه میسج راشي په انګلیش او په عربۍ په نورو بل لزو چې دا یې څه لیکلي او د رب میسج ته زمونږ دومره اهتمام د نظر سره نه ګورو نو عزیزانو بیا به ګوره وخت تیر وي اوس نه د دې وخت نه فایده اخیستل پکار دي او ټولو نه مهم کتاب قرآن دی قرآن زده کوي په ترجمې ځان پوه کوي حدیث د رسول الله واورئ والله د ژوند په خوند باندې به پوه شئ ثم قیل للذین ظلموا بیا چې دی وبویلی شي
هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی. ذوقوا عذاب الخلد وڅکئ تاسو عذاب د همیشوالي. هل تجزون الا بما كنتم تکسبون نشي درکولی تاسو ته دا بدله الا بما كنتم تکسبون مگر په سبب د هغې چې تاسو کسب کړي کوم اعمال په دنیا کې. دې آیت کې ویره د عذاب ده. که چیرې د عذاب د خلد نه مراد عذاب د دنیا شي مناسبت مخکې سره دا دی چې عذاب خلد مراد هغه عذاب چې همیشه د پاره تا هلاکوي او که د آخرت سره متعلق شي نو بیا معنا دا ده چې تل تر تله به په دې عذاب کې بیا پروت دي. دواړه معناګانې صحیح دي. ويستنبئونك حق هو الله رب العالمین فرمایي چې ويستنبئونك او تپوس کوي دوی تانا احق ایا حق دی دا قرآن او دا عذاب راتلل او دا پیغمبري ایا دا حق دی؟ الله رب العالمین قسم کوي قل ورته ووایه ای وربي اے پیغمبر دوی خلکو ته قسم وکا په خپل رب باندې چې ای معنا نعم او بالکل وربي زما د قسم په خپل رب باندې انه لحق یقینا دا پیغمبر حق دی یقینا دا عذابنا راتلل دا حق دی یقینا دا قرآن حق کتاب دی دا ټول حق دی. دا سه قسمونه قرآن کې درې ځل راغلي دي. یو دی آیات کې چې پیغمبر خپل رب باندې قسم کړی چې دا او الله ورته ویلي چې قسم وکړه. او دویم په سورة السبا کې وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة کافر وبویل چې موږ ته قیامت ناراضي. قل ورته ووایه پیغمبر بلا وربي لتأتينكم زما دې په خپل رب باندې قسم وي چې خامخا دا قیامت راتلونکی. سورة تغابن کې همداسې دي زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا ګمان کوي دا کافران چې موږ به مړ شو بس خبره ختمه شوه دوباره بیا نه راپورته کیږو. قل پیغمبره دې خلکو ته اعلان وکړه بلا وربي لتبعثن زما دې په خپل رب باندې قسم وي چې تاسو به دوباره راپورته کیږئ او بیا به تاسو ته لتنبؤن بما عملتم دا خپل عملونو هغه خبرداري به تاسو ته درکولی کیږي. نو معنا دا ده ويستنبئونك او تپوس کوي دا کافران د تانا احق ایا حق او رښتینی دی هو دا قرآن هو معنا دا را پاسېدل پس د مرګ نه یا عذابنا یا دا پیغمبر. قل ورته ووایه پیغمبر ای او بالکل حق دی وربي زما دی قسم می په خپل رب باندې انه لحق یقینا دا حق دی دا عذابنا دا قرآن دا پیغمبر رښتینی دی. وما انتم بمعجزین وما انتم اونئی تاسو بمعجزین عاجزون کی اللہ لرا اے اللہ نشی کمزوری کولی که سوچم داوی چې مونږ به د الله تعالی نه ځان خلاص کو په زور باندې په مظاهرو باندې د یو بل په مدد کولو باندې نه الله رب العالمین نشي کمزوری کولی. یو ترجمه دار دویمه ترجمه ده سره وما انتم اونئی تاسو بمعجزین ځانونه خلاصونکي د الله د عذاب نه چې الله راګیر کړلی ګوره بیا نشي خلاصېدی د الله د عذاب نه. درېمه ترجمه وما انتم نئی تاسو بمعجزین بچ کیدونکي د الله د عذاب نه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د الله د عذابونو وساتي او رب العالمین دې زمونږ او تاسو شوق مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کی او رب العالمین دې زمونږ تاسو ځوانانې زمونږ تاسو ټول عمر د الله په بندګۍ کې په صحیح طریقه باندې تیر کی. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.